پنجشیر کې د ولایتي ادارې د مسؤلینو له لوري د هغو وسایطو پر وړاندې کمپاین ترسره شو چې خلکو او چاپیریال ته یې بېلابېلې ستونزې رامنځته کړې وي. د دې ولایت د مسؤلینو په خبره د غږیزې ککړتیا د مخنیوي تر خوا یې له دې کمپاین موخه د هغو وسایطو ضبط دی چې چاپیریال او خلکو ته یې مشکلات جوړ کړي وو. مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې په دې سره ښاري نظم لا برابر شي او ترڅنګ به یې د دوی پر وینا ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي. به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا و جلوگیری از آلودگی های صوتی و نوری ما اینجا یک برنامه را گرفتیم که اینجا وسایط دودزار کنترل میکنیم و وسایطی که آرنده های دلخراش دارن که سبب آزار اذیت مردم میشن. امروز هدف چک پوینت ما چراغ‌های لیزری هستند کدام موتورها رو که دود میکنه، آب و هوا را آلوده میکنه. دریورها را توصیه میکنیم چراغ‌های لیزری را موتورها را وصل میکنیم. هدف اصلی ما کدام موتور اسکیلا که در سلنسر خراب داشته صدای دلخراش داره امور از موتور اسکیلا وصل میکنیم. په پنجشیر کې دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د یاد ولایت ولسونو له ولایتي ادارې څخه وغوښتل ترڅو د هغو وسایطو پر وړاندې چې چاپیریال ته زیان رسوي اقدام وکړي. همدې حال کې د دغه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي غږیزه ککړتیا نه یوازې دا چې چاپیریال ته تاوان رسوي بلکې پر وینا یې د انسانانو تر خوا حیواناتو ته هم زیان لري او باید مخنیوی وشي. آلودگی صوتی به چیزی گفته می شود که در محیط آوازهای مضر باشه و به محیط و به انسانها و حیوانات ضرر برسانه، مثلا آوازهای بسیار بلند موتورها، فابریکه‌ها و ماشین‌آلات. د پنجشیر ځایي خلک بیا د ولایتي ادارې دا ګام ستایي او زیاتوي چې له دې سره به د نظم په برابرولو کې د پام وړ بدلون راشي. دوی له اسلامي امارت غواړي چې په دې برخه کې ورته نور ګامونه هم واخلي. یا خصوصا موتورهایی که از طرف شب با چراغ‌های لیزری چه میکند فعال میباشد علمی و مضر است برای چی جامعه دیگه همین جلوگیری شود. ما از اقدام ایچی خوش هستیم که جلوگیری شود. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د غږیزې ککړتیا څخه د ولسونو شکایتونه زیات شوي او عام خلک بیا له دولت غواړي چې په نورو ولایتونو کې هم ورته اقدامات ترسره کړي.